نشي کولای د بدې خبرې نه دا خوله بنده وساته. حضور علیه الصلاة والسلام یو حدیث کې فرمایي لا تجعلوا السنتکم مناجل، د خپلو ژبو نه لرونه مه جوړوئ. او بل حدیث کې فرمایل انما اخاف علیکم حصائد السنتکم، زه تاسو باندې چې ډیر یریږم تاسو به تړلی شئ د ژبې پلاو باندې. اوس مونږ چې سهار نه پاسو ټوله ورځ لګیا غول خورو، ماسخوتن چې ناست یو لګیا یو په دې حجرو کې حجرې خوبشاړې کړې، خو چې کوم ځای هم ناست یې نو هغه ځای لګیا خلک غول خوري. پخوا دا کلچر او دا ثقافت ډېر ښه ثقافت و چې په حجره کې یو مشران ناست و، مونږ کشرانو به هغوی نه عقل زده کو. یو هغه علم دی چې کوم تا ته کتاب کې میلاویږي، او یو هغه علم دی چې د تجرباتو په اساس باندې سینه په سینه د یو نسل نه بل ته منتقل کیږي. نو الحمدلله تاسو د یو نه خو محروم شوئ، د بل هم پته نه لګي، ځکه چې زموږ کمیټمنټ نشته. دا مادي دور دی، د ټولو خلکو منډه سهار نه ماښام پورې، ماښام نه سهار پورې پیسه 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 پیسه، حلاله که حرامه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو دور تاسو باندې را روان دی د قرب قیامت، یو نیک سړی چې د صوم و صلات پابند دی، هغه به هم دا ولا یبالي اکل من الحلال ام من الحرام، هغه به هم دا باک نه کوي چې زه دا خوراک کوم دا حلال دی که دا حرام دی. هلته په دې امریکا کې یا مغربي دنیا کې د حلال او حرام غوښې ډېره مسله زه چې چېرته لاړ شم کوم سټیټ ته نو هلته سوال جواب مرحله کې تپوس کوي چې جي دا په مال کې او په دې سټور کې دا کومه غوښه چې میلاویږي دا حلاله ده که حرامه ده. زه وایم ته هغه پرېږدوه، تا چې دا پیسې کمې ګټلې دي چې دا غوښه او پېخلې دغه حلالې دي که حرامې دي. ما ورته وایي که دغه حرامې نو ته 200 ځله کلمه ووایه په غوی باندې هغه حلالېږي نه، ځکه ته مردار اچې په خېټه کې، ته حرام اچې په خېټه کې، ته د دوزخ اور اچې په خېټه کې. نو محترم ورونو عرض ما ته وګورئ، دا دنیا الله تعالی موږ دپاره پیدا کړې. حدیث کې راځي فإن دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة فاجملوا فی الطلب وتوکلوا علیه. حضور علیه السلام فرمایي دنیا ګټلو ته یو سړی چې 100 کاله عمري دله څومره پیسې پکار دي، یو سړی چې 80 کاله عمري دله څومره پیسې پکار دي. مونږ خدای اوولو دغه دی چې مونږ سره دا فکر چې ما نه بعد دا بچي به مې څه کوي. نو ته د بچو دنیا باندې او ځان له د جهنم تیار کړی دی. دا څومره د بېوقوفۍ او د حماقت خبره ده. مونږ د بچو د مستقبل فکر اغوستی یو، د هغه مستقبل به ستا نه بعد څوری چې ته مړ شي یا به 30 کاله پورې ستا بچي ژوندي یا به 40 کاله پورې، یا چلو وایه 100 کاله پس ستا نه ژوندي. نو چې 100 کاله هم ژوندي د هغوی د 100 کالو پتن لګي چې مستقبل یې برابر هم شو که نه شو برابر. هلته مونږ سره خواته یو بل سټیټ دی، صحیح مونږ ورته سن سټیټ وایو، د ګناه ریاست. د هغه ریاست بل سامدن نشته، د هغه ځای قانوني کړی د جواري کول. د ټولې دنیا جواریان هلته راځي او قماربازي کوي، او هغه قماربازي لکه ستاسو په شان د ټکماري نه وي، هغه یو داو چې وي نو د 1 لک ډالرو د 2 لکو ډالرو چې د چا راوځي د هغه جیک پاټ راووته، نو مایدې به جهنم کې هم په جیک پاټ د اور کې پروت وي. د محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې، اوس هغه سن سټیټ هغې ته خلک ځي د دې دپاره چې دولت او پیسې مې راجمع کړې، صحیح. نو اوس که ستا دغه بچې چې تا وله دا ټول عمر حلال حرام راجمع کړي دي، ستا نه بعد یو ورځ هم هغه سن سټیټ ته لاړو، نیواډا وایي ورته، هغه نیواډا دلته خو هر ځای نیواډا دی، دلته ټکماري ده، هر څه چې موږ سره دي هم ټکې، موږ سره لکونه خو نشته. نو دغه څومره چې ځله جمع کړې ده که 2-3 دا وبایلل نو مستقبل یې څه شو؟ بیړۍ غرق شو، نو ستا آخرت غرق شو، دا خو دنیا هم غرقه شو، ورپسې به آخرت هم غرق کېږي. د محترم ورونو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فإن الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة، دا دنیا خدای تاسو دپاره پیدا کړې ده، خو تی دنیا دپاره نه پیدا کړې، صحیح. اوس ته به دې باندې سوچ وکړې چې آیا زما دنیا ما دپاره ده که زه دې دنیا دپاره یم؟ ستا خو چې سر تندې نه لګي،